حقونه یې له خپله ځایه بې ځایه کړل. لکه څرنګه چې دوی جنګ او بمبار روان و، دغسې پروپاګنډ هم تر اخره ورځې روان. کوم هدف ته دوی ورسېدل؟ آیا د اسلامي امارت د هدف ته د رسېدو لارې خنډ کړه؟ نه یې د خنډ کړې. دا معنا ده چې دغسې پروپاګنډ اسلامي امارت ته زیان نشي اړوی. که څوک دا ورخطا کېږي یا په دې موضوعاتو باندې اسلامي امارت مشرانو ته یا کشرانو ته یا دې صف ته د شک په سترګه ګوري، موږ وایو بیا د خپل تجدید نظر وکړي، د اسلامي امارت په پېژندنه کې بیا فکر وکړي، بیا د مطالعه وکړي. دا خلک دې ورې وپېژني چې آیا دا بړبخۍ راولي خلک داسې به اسانه د پروپاګنډ په نتیجه کې سره پاشل کېږي او اختلاف پکې واقع کېږي او سره غورځي به. او که بنیادي او پاخه خلک دي، د عقیدې او د فکر خلک دي، د فکر او د عقیدې خلک څوک نشي ایسته کولی، نه له خپل جینه خورولی شي، نه له خپل هدف رشاته کولی شي. نو موږ ټولو ته اطمینان ورکړو افغانانو ته چې په اسلامي امارت باندې شک ونه لري. او د دښمن دغه اراجیف چې خپرېږي دا د کله چې د نبي علیه السلام پسې داسې شیان ویل کېدل، کله چې د صحابه کرام پسې ویل کېدل، او همیشه د حق پسې د باطل خلو خلاصه ده. نن هم همداسې ده. دا د بشریت دغه روان تعامل داسې کېږي د مثبت او د منفي ترمنځ، او هغه د جنګ یو نوع ده. تبلیغات به وي، پروپاګانډ به وي، دروغ به وي، هر شی به وي، خو واقعیت نشي بدلولی. د امارت ترمنځ اتحاد واقعیت ده، د امارت بریا واقعیت ده، د امارت حاکمیت نن سبا دا واقعیت ده. او د دې ساتنې ته د امارت د غړو تعهد دا مې واقعیت ده. دا باید په دې باندې څوک هم شک ونه کړي، او موږ نه د چا د پروپاګانډ لاندې راځو، نه د چا تر تاثیر لاندې واقع کېږو. نه هم زموږ ملګري باید ورخطا شي، نه افغانان ورخطا شي، نه هم زموږ دښمن خوشحاله شي. دوی پروپاګانډا نن خو یو په ټویټر کې پاتې دي، یو وخت ټوله دستګاه به د دوی په لاس کې څه شی کړي دي، وسله هم په لاس کې، بهرنی حمایت هم په لاس کې، د امریکا او د ناټو ټول قوتونو امکانات هم د دوی سره او نیمه دنیا له دوی سره ولاړ تر 500 هیوادونو، او ټول مدرنه ټکنالوژي له هر خوا یې ګاز کې د دوی په اختیار کې. دوی څه شي وکړل؟ کوم لاسته راوړنې ودرلودې؟ د امارت په وړاندې باندې کوم سنګر وګاټه، سیاسي ډګر یې وګاټه، اقتصاد یې وګاټه، څه شي وکړل؟ هېڅ نه دي کړي. نن په دې ټویټر دا څو کسان چې غږیږي یا پروپاګانډ کې شي نشي کولی، سبا یې نشي کولی. موږ افغانانو ته اطمینان ورکوو، ډاډ ورکوو چې داسې اراجیفو د دروغو پروپاګانډ هغه مزل لنډ ده. هېڅوک هم واقعیتونه په داسې شیانو باندې نشي بدلولی. نه اختلاف موجود ده، نه زه د خرد شوی، نه څوک ټپیان شوي دي، نه چاته زیان رسېدلی، او نه هم دا خبرې واقعیت دي. اوس یې مه منئ، لس کاله وروسته یې مه منئ. په بهرني سیاست کې هم لکه څرنګه چې افغانستان الحمدلله په اقتصادي سیاست کې لوی ګامونه اخیستي، په امنیتي برخه کې لوی ګامونه اخیستي، په بهرني سیاست کې هم ښه لوبېدلی. خو تاسې به دې ته متوجه سوي چې د بهرني سیاست یا بهرني تعاملات ته یو له یوه اړخه نه جوړېږي. دا دوه اړخیزه موضوع ده. که موږ هر څومره اړیکې جوړې ښې هم کړو، هر څومره پالیسي مثبت هم کړو، خو که نور هېوادونه خدای دې نه کړي د موږ سره ضد ولري او عقده ولري، بیا موږ نشو کولی یو لوریز عمل وکړو. تاسې پوهېږئ یو اصل په توګه دا ومنئ چې امریکا په نړیوال سیاست باندې اوس هم حاوي هېواد دی. یعنې ګڼ هېوادونه د امریکا سره احتیاط کوي، یا له شر نه ځان ساتي، یا تعاملاتو سره لري، یا ویریږي ځینې. نو هغه څه چې موږ غواړو، تقاضا لرو، هغه خلک بې د امریکې د اجازې او بې د امریکې د ټنډې ته کتو موږ سره نه کوي. دا یو، خو دا ستونزه زموږ نه ده، ګورې دا د یو هېوادونو ستونزه شوه. دومه موضوع دا ده چې امریکا او اروپا سره افغانستان کې ځواکونه 20 کاله وجنګېدل او بیرته د جنګ په نتیجه کې شکست وخوړ، وتښتېدل. هغو ته دا اسانه نه ده چې امارت په دغه کیف کم باندې وزغمي اسانه. دا اوس هم د هغو پالیسیانو تر اوسه پورې د افغانستان په اړه باندې تغییر نه ده کړی. مخکې ما یادونه وکړه چې د دوی له خوا زموږ پیسې کنګل پاتې دي، د تحریم لیستونه لا تر اوسه په خپل حال پاتې دي. سره د دوی تعهد دا وعده دا وه چې تحریم لیستونه به ختموي، او مداخلې هم ورځ په ورځ لګیا دي. د افغانستان په امورو کې داسې مداخله لري، په اگر څه لاس نه رسیږي، په داخلي امورو باندې تر اوسه عملي دوی تاثیرګذاري نه لري. ولې د پروپاګانډ په چوکاټ کې هر ورځ د موږ له غمه مړه دي، او امنیت شورا هم افغانستان باندې ناسته ده، او نور هېوادونو چې کله راټولېږي افغانستان محوري موضوع وي، نتیجه یې هم هېڅ وي، ځکه چې دوی تر اوسه پورې زموږ په امورو کې لا هم د مداخلې نیت لري. نو دغه هېوادونه چې په افغانستان کې شکست خوړلی، هغوی ته اسانه نه ده چې افغانستان هغه حالت چې اوس دا پرمختګ لري، اسلامي نظام لري، دا اسانه ومني. دا یوه موضوع. اسلامي امارت له دغه مقدرې فضا، سیاسي فضا سره سره تر اوسه پورې په 40 هېوادونو سره سیاسي تعاملات لري. د نړۍ له 40 هېوادونو سره سیاسي راکړه ورکړه لري. زموږ سفارتخونې، زموږ کونسلګرۍ، زموږ بېلابېل ډیپلوماتیک ارګانونه په 40 هېوادونو سره په تعامل کې دي، او دغه هېوادونو سفارتونه په افغانستان کې دي. دا ډېر پرمختګ ده او ښه فضا یې را ایجاد کړې. د همسایه هېوادونو سره د ټولو سره زموږ اړیکې، سیاسي او ډیپلوماتیک اړیکې ښې دي. سفارتونه هم فعال دي، د هغو دلته دي.
تعاملات چې کوم د دې اړیکو په نتیجه کې منځ ته راغلي هغه ښه روان دي. اسلامي هیوادونو سره زموږ تعاملات په ښه مثبت لور روان دي. د مشرانو تګ راتګ په بهرنیو وزیرانو په سطح باندې هیئتونه افغانستان ته راتګ او زموږ هیئت خارج ته تګ دا په خپله د ډېرې ښې ډیپلوماسۍ نمایندګي کوي. خو ټول مسایل نه دي حل رښتیا هم، او د دې علت افغانستان نه ده. یا دا ده چې په افغانستان کې اسلامي حکومت جوړ موږ نشو کولی د خپل اسلامي اقدارو اصیلو کرښو نه تېر سو چا دپاره د چا د رضایت دپاره. او بل دا د امریکا شکست خوړل ته په جنګ وتلی د هغو دپاره زغم اسانه نه ده. نو یو بند حالت کې دا سیاسي فضا معلومیږي، خو دغه ملامتي د افغانستان پورې نه ده. که د افغانستان په جواز هر څوک بل د اوسني نظام په جای هر څوک بل هم وای او څومره هلې ځلې هم کړی وای په دغه سیاسي وضعیت کې دغه تعامل نه سوی جوړولی، ځکه له ښې خوا نه موږ ته نیت جوړ نه ده. او سیاسي وضعیت په نړۍ کې هغه د امریکا تر مثلا د ملګرو ملتونو سازمان د دې تر سوري لاندې، د امنیت شورا د دې تر سوري لاندې ده. اگر که زموږ په ضد باندې تر اوسه پرېکړه نشي کوی، هغه هم د اسلامي امارت موافقه ډیپلوماسۍ داسې مخه یې نیول سوې، خو د ځینو اقداماتو مخه یې نیولې، د ځینو پرمختګونو مخه یې نیولې. خو له دومره موانعو سره سره چې کوم سیاسي وضعیت اوس موږ لرو دا ښه ده. مثلا تجارت هم له ټولې نړۍ سره روان ده، هېڅ هېواد سره موږ تجارتي موانع نه لرو. بانکي سیستمونو کې ستونزه په دا وروستیو کې دا مسله تر ډېره حل سوې ده. او بل دا ده چې کومې پروژې چې د باندې نه را روان دي هغه د پیلېدو په حال کې دي. بهرنۍ سرمایه ګزاري افغانستان ته راماته ده. له ګڼو هېوادونو سره موږ په بېلابېلو برخو کې تړونونه وکړل او انکشافي پروژې شروع شوې، استخراج شروع شو د ځینو هېوادونو. دا د مساینک پروژه د چینایانو سره د قشقري د چینایانو سره ده، د غوریانو د وسپنې کان چې د هغه ترکانو د ځینو نورو هېوادونو په له سرمایه ګزارو سره. دا په خپله دې معنا لري چې موږ له نړۍ سره تعامل کې یو او پرمختګ هم کړی.